راپورونه ښایي چې د افغانستان اسلامي امارات د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي ویلي د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې د غچ اخیستونکو عملیاتو په دوام کې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې یو شمېر مهم پوځي هدفونه په نښه شوي. همدارنګه د ډیورن کرښې څخه د طالبانو لخوا ازغن تار پرې شوی او راټول شوی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د کندهار ولایت د خورابک ولسوالۍ اړوند د ډیورن فرضي کرښې په امداد د پاکستاني پوځ یوه مهمه پوسته افغان ځواکونو له لوري له منځه وړل شوې ده. د خوارزمي په وینا په دې برید کې شاوخوا 10 پاکستاني سرتیري وژل شوي. هغه همداراز ویلي چې د ختیځو ولایتونو په ځینې سرحدي سیمو کې هم نښتې شوي. د کونړ او ننګرهار ولایتونو اړوند د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د افغان ځواکونو له لوري عملیات ترسره شوي چې په پایله کې 6 پاکستاني سرتیري په نښه شوي. د دفاع وزارت ویان زیاته کړې د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې هم افغان ځواکونو د پاکستاني پوځ یوه پوسته نیولې ده. د نوموړي په وینا دغه پوسته د جګړې له لنډې نښتې وروسته د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې. خوارزمي وایي چې د روانو نښتو لمنه اوس نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. د هغه په خبره جګړه د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ او د کندهار د معروف ولسوالۍ سیمو ته هم پراخه شوې. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دغه عملیات د پاکستان د وروستیو بریدونو او کړنو په ځواب کې ترسره کیږي او افغان ځواکونه په سرحدي سیمو کې خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. تر اوسه د پاکستان حکومت یا پوځ د دغه ادعاو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمو وضعیت ترینګلی شوی او په ځینې سیمو کې دواړو لورو ترمنځ ریښتې هم روانې دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.